السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ امید لرم چې ښه به یې. کرونا وایرس خدای خبر چې په مونږ کوم عذاب نازل دی. کله به جلسي، کله به جلسونه وي، کله به کرونا وایرس وي، کله به یوه نمونه عذاب به زمونږ پښتنو او زمونږ پاکستان او زمونږ وطن ته به یو جاخه به خامخا راځي. کرونا وایرس مایرس نشته، قسم په خدای دی. خلکو ځان له کار کتلی دی، بې ایمانه سړي ته به لګي، ایماندار ته نه لګي. د خدای دپاره اوس لا نن پکې سکولونه هم بند شو، دا پکې لا بله مزه. کرونا مرونا وایرس نشته وروره، خپل مونځ کوئ، خپل اودس کوئ، د قرآن تلاوت کوئ، ذکر کوئ. کرونا مرونا وایرس بلکل نشته، هیڅ هم نشته دی. الله مالک دی او مرګ او ژوند چې کم دي دا د الله په دغه کې دي، په اختیار کې دي. دا خبرې هسې ګپ دی چې دا کرونا وایرس دی او دا به د وجني ماته یو وي اسلام ایو راته وایي چې په اسلام آباد کې کرونا وایرس دی. مزه ما قسم په خدای چې په کم هسپتال کې مریض پروت وي ورځم غاړه ورله برابر نه مې شي وجلی برابر نو هغه کرونا وایرس مایرس مهرباني وکړه د کرونا وایرس او بس عذاب دی. هر سړی وروره خپل کور کې خپلو ماشومانو ته بس د قطر د مونځ کوئ سبق. کرونا وایرس فضول ګپ دی. زه خو چې په کوم ځای کې د کرونا وایرس سړي قسم په خدای چې ځم ورله ځان لم کار کتلی کرونا وایرس او کرونا وایرس او کرونا وایرس. درې کرونا وایرس نه وځئ، خدای نه ویرېږئ. درې کرونا وایرس نه وځئ. کرونا وایرس میرس نشته وروره. کله پکې د مسافرو شي، کله مسافر غریبانان راګیر کړي، کله څوک راګیر کړي، کله څوک راګیر کړي. او په دغه چیله مینه والا که راغلی دی ښې کړي نه به یې سپي خوړل که نه، د هغې مونږ ذمهوار یو. په روډ به ترې سپی نه شو ګرځېدی، چندښې ترې نه شوې ګرځېدی. اوس الله پې خپل عذاب نازل کړی. قرآن شریفونه شهیدان کوله، جوماتونه شهیدان کوله. په دغه انګریزانو خو د خدای پاک راولي مړه ځان لم کار کتلی دی. والله کرونا وایرس او کرونا وایرس، کرونا وایرس او کرونا وایرس هېڅ هم نشته وروره. زم ورله ولته ورله غاړه ورکوم دارې ما ته ولګي، هېڅ هم نشته. ګرځئ مزې کوئ، خپل بچي مچي سکولونو ته لېږئ، خټې ویشلې ولې ونیسئ، کور دې سبق وایي کوي، سکولونه څوک بندوي. دا د ټول د ډالرو ګیم دی. دلته پکې لا څوک میرا جسم زما جسم او زما مرضي ته اوس دې ته پکې وګورئ اسلام آباد کې خو خدای به یې په لاس رانه کړي یو څو شړقه یې ولګومه والله ترورۍ بیا او که نه مړه قسم په خدای مړه ځان له کار کتلی. کرونا نیټ پیل شو ملګرو، نیټ کار نه کوي. یو خو د اسلام آباد کې یو خو د خدای دغه میرا جسم او میرا مرضي پاک رب العزت ته چېرته په 10 ویلر ووالي کي چې پته یې مونه لګي چې په ټیشو پیپرو کې راټوله کړي دغه نه. دا څه مسلمانه خو نه ده او نه دغه ده، دغه د انډیا نه راغلی دی او په ډالرو باندې چلیږي. ټول د ډالرو ګیم دی. یو څو سپېره مخي ورسره دلته سوشل میډیا والا ملګري شوي دي. بیخي د اسلام آباد په ښار کې کرونا مرونا نشته وادي اورېده او د اسلام آباد په ښار کې ګرځو هلکه راوړه که نه کیمرې. اسلام آباد کې یو او کرونا مرونا وایرس نشته وروره. پاکې مزې کوئ، ژوند کوئ، هېڅ هم نشته دی. ښه کرونا مرونا نه مه یېرېږه. یو وی شعر پکې ووایه چې زما جسم او زما مرضي بیا لوی عذاب خو د الله مرضي. زه په رڼا ورځې ځان له یار وګوره، اوزه ښه ښکلی مزېدار وګوره، غریب پرېږده چېرته مالدار وګوره، ښځې له څوک ورکوي دا مرضي چې زما جسم او زما مرضي. نو بس دغه عذابونو انتظار دی او بس الله خو دې موږ پښتانه وساتي. ولې یاره په خارجي خو دا خلک کوي، موږ خو یې نه کوو. موږ الحمدلله خویندې میندې ښځې ټولې ښه په پرده کې ګرځي او بس هغوی دې الله پرده نصیب کړي، دوی د خدای په عاشي نصیب کې ټینګ دي چې ورته کرونا ورته راغلی دی. واده اورېده واو خدای دې نور هم ډېر کړي. هېڅ چا پرده نه کوله. قسم په خدای په اسلام آباد کې مې یو 50 کسان ولیدل چې ښه ټېړ ښه په پرده کې ښه په حیا عزت کې واده اورېده. مونږ ته پکې لاګاړې هم بند شو. خدای خیر. کرونا وایرس ډېر ښه شی دی. پرېږده چې دا خلک ښه صحیح مسلمانان کي. والله په چین کې په چا مخ پټو، په چین کې چا مخ نه پټو، په چا کې ایمان نه، په بلا خلکو کې ایمان یې راوړو. بلا خلک مونځ پکې وایي چې مونځ کم سړی کوي کرونا وایرس به ورته نه لګي. انشاءالله دا خلک په ټول مسلمانان کېږي او په دې ټولو ملکونو به د مسلمان حکومت دغه به یې پیدا او مسلمانان به حکومت کوي. وروره ولې په ګاډي کې رسې چلو شو کرونا وایرس میرس نشته وروره. پاکې مزې کوئ، ژوند کوئ.
چې څه مخې له درځي هغه خورئ دی خلکو ځان له کار کتلی دی او کرونا وایرس نشته شکر دی چې راغلی دی چې د خلکو ته پته ولګي چې دا کوم هندوان دا نور خلک دی چې بیخي پاک مسلمانان شي چې پته یې ولګي کرونا وایرس دی زه وایم چې دا چین والا خو پاک پرې نورو ملکونو راشي چې دا او په سعودي عرب په پښتنو کې مسافرو دی الله نه راولي پر سعودي عرب والا خو چې راشي ښه دی او وګوره مکه دغه بنده کړې ده مکه بنده کړې مدینه بنده کړې ده که خدای تباه او برباد کړي موږ داسې نور نه درځو یې دوه درې چکرې مو واره بس دغه ډېرې دي او مزې کوئ ژوند کوئ قسم په خدای کرونا مرونا وایرس نشته چې څه مخې له درځي هغه خورئ او بس دغه رسپو مونه ځان ساتئ خیر دی دغه چینا والا خوراک دی او باقي چې کوم دی ژوند کوئ مزې کوئ زندگی کوي بس موږ خپل په اسلام آباد کې ګرځو سکارم دی عدنان بھائی سر راغلی ما دا روان دی نومان بھائی سر راغلی دا روان دی دغه ته دا چینا ته روان یې که نه چینا ته روان دی کرونا وایرس رانه راوړي څوک کم ځای دی بس مهران یوسف بھائی وعلیکم سلام څونه سلامونه چې راغلي ټولو ته وعلیکم سلام هېڅ هم نشته کرونا مرونا وایرس بیخي پاک ختم ویډیو د سره شیر کوي او زما د پیج پاڼه در سره خپله کوي باقي ستاسو خوښه دې خلکو ځان له کار کتلی کرونا دی مرونا دی مړه په ایمان زه خو چې هسپتالونو ته ورشم هم ښه ډاډه ګرځم د زړه د خلاصه ګرځم هسې په هسپتال کې ګرځم زه یې ګورم چې دا څنګه ماته لګي لګېدل مګېدل نشته ولې بس دی ښه هلکه بس دی سټاپ هم کړه ویډیو ډېره مننه ډېره مهرباني قدرمن شئ ژوند کوئ مزې کوئ په ایمان هېڅ هم نشته دی ښه کرونا مرونا وایرس نشته دی که کرونا وایرس راغی راکاږو به ورسره مرګ او ژوند په نیټه دی مرګ په نیټه دی رښتیا ژوند خو هسې همداسې روان دی د څه نمبر زما نمبر د وټساپ نمبر وټساپ نمبر اسرار وي خلک نمبر غواړي یار د وټساپ نمبر 0310 87 12 610 ګرځئ او مزې کوئ ښه هېڅ هم نشته دی وروره هیلۍ په خلکو باندې پرده برابر کړله پردې مردې به کوي او چې ښه دی چې پرده مرده وکړي نو ښه خبره ده پرده په قرآن کې د پردې حکم راغلی دی او ډېر په سخته راغلی دی په حاشي به ورسره ختمه شي پرېږده په ټیک ټاک کې به هم بیا چا مخ نه ښکاره کړی واو ایمانونه هم کمزوري دي په ایمان کې ایمان هم مضبوط شو د هېڅ نه هم مه یارېږئ ګوره یو سړی جهاد کوي هغه ایمان مضبوط یو سړی په تبلیغ کې ځي د هغه ایمان ځان له مضبوط کړي بلا خلک شته دی په هر محکمه کې په هر یو فیټ کې ګډوډ خلک شته دی او ژوند کوئ مزې کوئ زما سر له د کرونا وایرس علاج درته ښیم 15 وخته مونځ او په سهار چې راپاسئ یاد کرسي او صورت یاسین وایه که چاته مو لګېدو راشئ سر رانه کټ کړئ سلام علیکم